جسم څومره اعضا چې دي دا څه شي تابع دي؟ دا د دې پاچا تابع دي چې دا زړه ده. په دې ټول جسم کې پاچا دا زړه ده او د عقل هم الله جل جلاله په دې زړه کې اچولی. نن سبا طب یا انګریزان دا وایي چې د انسان عقل دا په دماغو کې ده، خو نه، قرآن شریف دا وایي چې د انسان عقل چیرته ده؟ دا د انسان په زړه کې ده. خو لیکن که زړه کې خلل و، زړه کې ګډوډي وه، زړه په یو شي باندې مطمئن نه و، یقیني نه و، نو بیا دا انسان ټول ګډوډېږي. همداسې ده که نه؟ نو موږ تاسو ته پکار دی چې زړه ته ډېره زیاته توجه ورکړو. یو انسان چې نمایشي ډول باندې برابر وي، دا نمایشي او زړه برابر نه وي که نه، په زړه کې قناعت نه وي کړی، نو هغه کې نه ریاکاري کېږي، له هغه نه ټول عبادتونه ګډوډېږي، د خلکو په خاطر باندې به عبادت کوي که نه، نو دا عبادت بیا خوند نه کوي. په واضح ډول باندې تاسو ته واضح نه دی چې دا شی به حلال وي او که حرام وي. نبي علیه السلام وایي چې د احتیاط په خاطر باندې تاسو ځانونه له دې نه وساتئ، د دې لپاره چې تاسو په دې کې واقع نه شئ او ګناهګار نه شئ. یو مثال زه تاسو ته درکړم، فرضاً د سندرو اورېدل، د موسیقي اورېدل، صحیح ده که نه؟ دا اوس حرام دي. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. که په څه شي باندې نه پوهېدلی، د کومې مسلې په حکم باندې نه پوهېدلی، نو څه وکئ؟ د یو علماو نه پوښتنه وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ښه راغلاست. موږ تاسو 15 احادیث الحمدلله وویلې او مکمل هم کړل. نن بشپږم حدیث وایو. نننی حدیث دا هم ډېر مهم حدیث ده، د تقوا او د اخلاص په اړه باندې دا حدیث موږ تاسو وایو. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال، دا أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه لدسخ روايته دی وی سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ما دا نبي عليه الصلاة والسلام نواردل چې هغه دا خبره کوله، ان الحلال بين وان الحرام بين. یقینا چې حلال هم ښه واضح دي، صحیح شوه، حلال شیونه چې کوم دي په اسلام کې هغه هم ښه واضح دي، وان الحرام بين او یقینا حرام هم ښه واضح دي، وبينهما امور مشتبهات لیکن دریم قسم شیان په اسلام کې شته دي چې هغه داسې خبرې دي چې هغه مشتبهات دي، صحیح شوه، یعنې ښه واضح نه دي، نه حلال والی ښه واضح ده او نه حرام والی. لا يعلمهن كثير من الناس، په داسې حال کې چې ډېر خلک په هغه باندې پوهېږي هم نه، یعنې ډېر خلک داسې دي چې دا شیونه ورته ښکاره نه دي، ورته واضح نه دي. فمن اتقى الشبهات، نو هغه څوک چې ځان یې وساته له دغه مشتبهاتو نه، د دې پټو خبرو نه چې چاته ښې واضحه نه دي هر چاته که نه، که چېرته ځان وساته له دغه شبهاتو څخه، فقد استبرأ لدینه وعرضه، نو یقینا د خپل دین او خپل عزت خوندي پاتې که، د خپل د دین او د عزت حفاظت یې وکړه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، او هغه څوک چې په شبهاتو کې واقع شو، هغه داسې ده لکه په حرامو کې چې واقع شوی. کالراعي یرعى حول الحمى، دا داسې ده لکه یو مثال نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، لکه د یو شپون کې، لکه د یو شپون په څېر چې هغه رمه پیایي د یو حدودو سره، شاوخوا د نورو خلکو د پټیو د باغونو حدود دي که نه، د هغو حدودو سره رمه پیایي، یوشک ان یرتع فیه، نو نږدې ده چې دا رمه به د ده په هغه کې واقع شي، صحیح شوه، چې د پردیو خلکو د پټیو سره شاوخوا د حدودو سره شاوخوا دی رمه پیایي، نو خامخا به یو ورځ د خلکو پټي ته ورګډه شي که نه، دا رمه به ورګډه شي. الا وان لکل ملک حما، یقینا په دې خبره باندې پوه شئ چې هر پاچا خپل حدود لري. الا وان حما الله محارمه، نو یقینا چې الله جل جلاله د ده حدود چې دي هغه شیونه دي چې حرام کړي دي، یعنې څوک به نه ورنږدې کېږي. الا وان فی الجسد مضغه، یقینا خبر شئ چې په د انسان په جسم کې یو ټوټه ده د غوښې، اذا صلحت صلح الجسد كله، کله چې دا سمه شي نو ټول جسم به ورسره سم شي، واذا فسدت فسد الجسد كله، او کله چې دا ټوټه د جسم دا خراب شي نو ټول جسم به ورسره خراب شي. الا وهي القلب، او دا ټوټه نه ده مګر څه شی ده؟ زړه ده، صحیح شوه. په دې حدیث کې موږ تاسو څه شی زده کوو؟ دا ترجمه وه چې تاسو ته ما د دې حدیث وکړه. په دې حدیث کې موږ تاسو یو ډیره مهمه خبره زده کوو، او هغه دا ده چې په اسلام کې 3 رقمه شیان دي، صحیح ده. یو رقم داسې دی چې بالکل حلال دي، واضح دي ټولو خلکو ته چې دا حلال دي، دا حلال دي، دا حلال دي، صحیح شو که نه.
یو قسم ته شیان داسې دي چې هغه حرام دي، هغه هم خلکو ته واضح دي چې دا دغه 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 داسې شی دا حرام دي. صحیح ده که نه؟ لیکن د دې دواړو ترمنځ یو رقم شیان دي چې هغه ټولو خلکو ته واضح نه دي، لږو خلکو ته واضح. هغه څوک چې علم یې زیات وي، پوهه ولري، علما دي، هغوی په دې باندې پوهېږي. صحیح ده چې دغه مشتبهات دي، وجه یې ورته معلومه ده، دلیل یې ورته معلوم ده چې یاره دا یا په حلالو کې راځي او یا په حرامو کې راځي. صحیح ده که نه؟ نو عمل ورباندې کوي. لیکن ډېرو خلکو ته دغه منځني شیان دا څنګه دي؟ دا ښکاره نه دي، حکم یې نه ده ورته واضحه چې دا شیان به حلال وي او که به حرام وي. صحیح ده که نه؟ د دې کول ماته جایز دي او که ناجایز دي. عوام خلک دي بیچارهګان نه پوهېږي که نه؟ نو په دې وخت کې نبي علیه الصلاة والسلام موږ تاسو ته راهنمایي کوي چې تاسې به کوشش کوئ چې له دغه رقم شیانو نه ځان لرې وساتئ. ولې که تاسو په دې شیانو کې یو دم ورګډ شوئ که نه، او تاسو ته حکم معلوم نه ده چې دا حلال دي که حرام، د باندې ګډ وډ دي، پټ دي در باندې. صحیح شوه؟ په واضح ډول باندې تاسو ته واضح نه دي چې دا شی به حلال وي او که به حرام وي. نبي علیه السلام وایي چې د احتیاط په خاطر باندې تاسو ځانونه له دې نه وساتئ، د دې لپاره چې تاسو په دې کې واقع نه شئ او ګناهګار نه شئ. پوهېږئ که نه؟ بیا یو عملي مثال ورکوي، وایي یو شپون ده، شپون د رمه راولي. صحیح ده که نه؟ او رمه پیایي. نو یو نفر را لګېدلی، هغه د خپلې ځمکې نه یا د خپل باغ نه یا خپل پټي نه یو څه لږ حدود یا وړکی غوندې دیوال وهلی ده، یا لرګي یا وسپنې یا پنجره یا څه شی تاو کړي دي که نه، د دې لپاره چې دا معلوم شي چې دا حدود دي او دې ته باید څوک ورنه شي، څوک یې باغ ته ورنه داخل نه شي، څه شی ترې راونشکي وینسي، یو حدود غوندې یو څه شی جوړ کړي دي. نو دا نفر دا شپون خپله رمه راولي او د دې حدودو شاوخوا څنګه کوي؟ دا رمه پیایي. صحیح ده که نه؟ نو قصه کې هم نه ده. پوه شوئ؟ دغه شاوخوا ځایونه چې حدود نه لري دا خو جایز دي چې رمه پکې وپیایي، خو دغه چې حدود لري دلته خو باید رمه ور داخله نه شي که نه. صحیح ده؟ نو خدای بې پروایي کوي، همداسې شاوخوا د خپله رمه پیایي، نو حتما د پسونه خو نه پوهېږي که نه، او نه وزې پوهېږي چې دا دې جنه باید موږ خوراک وکړو، دې جنه باید ونه کړو. نو هغه څه پوهېږي؟ یو ورځ به خامخا دا رمه په دې پټي کې یا دې باغ کې ورګډېږي، او هغه شیونه چې هغه ممنوع دي د هغه ځینې به هم څنګه کوي؟ هغه به استفاده کوي. همداسې ده که نه؟ نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یو شپون دا په داسې ځای کې چې هغه ممنوع علاقه ده، او حتی که رمې ته هم ووایي، پسونو ته ووایي که نه چې پسونه هلته ور نه شي، هلته ستاسو تګ څنګه ده؟ ممنوع ده. نو پسونه په دې خبر باندې پوهېږي؟ نه پوهېږي که نه؟ بیا به ورګډېږي په دې نه. نو په هغه څه باندې چې تاسو نه پوهېدلی، نو کوشش وکړئ انشاءالله چې ځان ترې نه لرې وساتئ، د دې لپاره چې په حرامو کې واقع نه شئ او د دې لپاره چې ګناهګار نه شئ. تاسو په دې مسله باندې پوه شوئ انشاءالله. مثلا یو نفر د یو عالم ته ورغی، یا په خپله یو عالم ته یو مسله ورته واضحه شو، اجتهاد یې وکړه یا دقت وکړه، مطالعه یې وکړه، تحقیق یې وکړه، یو مسله ورته واضحه شوه، نو باید د یې په هغه باندې څه وکړي؟ عمل وکړي. همداسې ده که نه؟ لیکن بل طرف ته یو نفر د هغه عالم نه ده، هغه عامي ده، عام مسلمان ده، هغه ته بعضې مسائل نه پرې پوهېږي، سر یې پرې نه خلاصېږي. نو ښه ده چې ځان ترې نه وساتي، ښه ده چې ځان ترې نه لرې وساتي. یا مثلا عوامو خلکو ته اسلام او مسلمانانو ته الله جل جلاله امر کړی چې تاسو له علماو نه پوښتنه کړئ، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. که په څه شي باندې نه پوهېدلی، د کومې مسلې په حکم باندې نه پوهېدلی، نو څه وکړئ؟ د یو علماو نه پوښتنه وکړئ. همداسې ده که نه؟ له علماو نه پوښتنه وکړئ. نو د یو عام سړي مکلفیت دا ده چې دی لاړ شي او یو عالم ته کیني، مسله ترې نه پوښتنه وکړي. داسې یو عالم چې د هغه په تقوا باندې، د هغه په علم باندې باور او اعتماد وي. صحیح ده که نه؟ نو هغه عالم چې مسله څنګه ورته بیان کړه، په کار ده چې دی په هغه باندې باور وکړي، یقین ورباندې وکړي او عمل ورباندې وکړي. همدومره کفایت کوي. صحیح ده؟ خو یو نفر داسې کېږي چې د یو عالم نه یو رقم ته خبر اوري، له بل عالم نه بل رقم ته خبر اوري، بیا خپل فکر عقل په کار باندې واچي، دلایل ورته وګوري. صحیح ده؟ هره خوا باندې چې د اطمینان راغی، زړه ورباندې مطمئن شو که نه، نو په همغه خوا باندې دی فیصله وکړي. لیکن کله ناکله داسې کېږي چې عوام خلک دا بالکل حق حیران شي چې موږ د چا ومنو. همداسې ده که نه؟ حق حیران شي چې دی عالم خو ماته خبره وکړه، په دې سر مې یقین مې پرې رانغی، هغه بل عالم چې کومه خبره کوي په هغه مې هم یقین رانغی. نو په داسې صورت کې په کار دا ده چې دی هغه عالم ته خبرو ته ترجیح ورکړي چې ده ورته ویلي چې دا مه کوه احتیاطا. صحیح ده که نه؟ احتیاطا. په دې وخت کې دغه خبرې څنګه شوې؟ مشتبهاتو کې راغلي، شکی خبرې شوې.
نو باید دی څوک احتیاطاً په هغه خبره باندې عمل وکړي چې په هغه کې احتیاط وي او دی پکې ګناهګارېږي. یو مثال زه تاسو ته درکړم، فرضاً د سندرو اورېدل، د موسیقي اورېدل، صحیح ده که نه؟ دا اوس حرام دي، لیکن یو عام سړی د هغه په دې باندې نه پوهېږي چې دا حرام ده او که حلال دی، صحیح ده که نه؟ یو عالم ته ځي هغه ورته وایي دا حلال دي، بل ته ځي هغه ورته وایي دا حرام دي، صحیح ده که نه؟ دی حق حیران شو چې اوس د چا خبره ومنم که نه؟ صحیح شو که نه؟ نو په دې وخت کې دی د هغه چا په خبره باندې چې ورته ویلي دا حرام دي دا ما اوره ګناهګاري کړي، د هغه سړي په خبره باندې د عمل وکړي ځکه هغه یقیني ده، صحیح ده؟ نو فرضاً دا موسیقي ده او ده واورېده که نه؟ دا بل نفر ورته ویلي چې دا حلال دي، ده واورېده او هغه حرام وي، کېدای شي دی ګناهګار شي، دی به ګناهګارېږي که نه؟ خو لیکن د هغه چا په خبره باندې چې ورته ویلي حرام ده وایه نه اورېده، هېڅ وخت کې دی نه ګناهګارېږي. نو په کار دا ده چې موږ تاسو یقیني خبرو پسې لاړ شو او ډېر زیان ځانونه شکیان نه کړو او نه هم هغه خبرو پسې چې زموږ سر پې نه خلاصېږي یا زړه پې نه مطمئن کېږي، باید داسې خبرو پسې لاړ نه شو او احتیاط وکړو. په اخر کې نبی علیه الصلاة والسلام یو ډېرې مهمې خبرې ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې د انسان په جسم کې تر ټولو مهمه نقطه هغه د انسان دا زړه ده. همداسې ده که نه؟ ځکه چېرته زړه برابر وي، په زړه کې یقین وي، باور وي، اطمینان وي، نو دا انسان بیا هیڅکله هم په غلطه لار باندې نه ځي. د ده ټول دا جسم څنګه کېږي دا برابرېږي، د ده نیت، د ده ارادې، د ده عمل دا ټول برابرېږي. خو لیکن که زړه کې خلل و، زړه کې ګډوډي وه، زړه په یو شي باندې مطمئن نه و، یقیني نه و، نو بیا دا انسان ټول ګډوډېږي. همداسې ده که نه؟ نو موږ تاسو ته پکار دی چې زړه ته ډېره زیاته توجه ورکړو. که د انسان زړه جوړ شي، یقینا چې د دا نور عملونه هم د زړه څنګه کې د زړه تابع دي. د انسان د څومره عملونه چې دي، حرکتونه، که د ژبې وینا ده، که د سترګو ده، که د جسم ده، که د لاسونو ده، که د غوږونو ده، صحیح ده که نه؟ دا ټول تابع د څه شي؟ د زړه دي. د انسان زړه چې قناعت وکړي چې یاره دا کارونه صحیح نه دي، بس د خپل جسم دا ټول ورسره برابرېږي، ځکه تابع ده که نه؟ جسم څومره اعضا چې دي دا د څه شي تابع دي؟ دا د دې پاچا تابع دي چې دا زړه ده. په دې ټول جسم کې پاچا دا زړه ده او د عقل هم الله جل جلاله په دې زړه کې اچولی. نن سبا طب یا انګریزان دا وایي چې د انسان عقل دا د انسان په دماغو کې ده، خو نه، قرآن شریف دا وایي چې د انسان عقل چیرته ده؟ دا د انسان په زړه کې ده. د قرآن شریف او د اسلامي اړخه د انسان عقل، صحیح ده، دا چیرته ده؟ دا په زړه کې ده. نو د انسان دا زړه چې سم شو، په یو څه باندې یقین وکړه، باور وکړه، یو څه شی زړه ته کته کړل، بس د انسان ټول عملونه بیا برابرېږي. نو ډېر کوشش په انشاءالله دا کوئ چې خپل زړونه برابر کړئ، زړونه الله جل جلاله ته تابع وګرځوئ، په دې کې اخلاص پیدا کړئ په زړه کې، صحیح ده؟ یو انسان چې نمایشي ډول باندې برابر وي، دا نمایشي او زړه برابر نه وي که نه، په زړه کې قناعت نه کړئ، نو هغه کې نه ریاکاري کېږي، له هغه نه ټول عبادتونه ګډوډېږي، د خلکو په خاطر باندې به عبادت کوي که نه، نو دا عبادت بیا خوند نه کوي. نو تاسو انشاءالله زړه ته ډېره توجه وکړئ، اول له ظاهر نه باطن ته توجه وکړئ، ځکه دا حقیقت ده، دا جوهر که نه؟ که د انسان زړه دا مطمئن شو، په اسلام باندې قناعت حاصل کړ، الله جل جلاله یې ومنه، دین یې ومنه، نو یقینا چې د هغه غوږونه، د هغه سترګې، د هغه خوله، د هغه حرکتونه دا ټول به انشاءالله برابر شي. الله جل جلاله دې زموږ او ستاسو زړونه برابر کړي او الله جل جلاله دې زموږ او ستاسو ټولو اعمال هم ورسره برابر کړي. ډېره زیاته مننه، جزاکم الله خیر.